الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لهرسنا مخي بهرني چارو وزارت درنو کارکونکو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایو. الله تعالی دې تاسو عبادتونو قرباني په خپل دربار کې قبول کړي. د خوشحالي زائد چې اخترونو په اطمینان سو په خوشحالي سو او لغمونو له تشویشونو په خلاص. موږ د امنیتي ارګانونو خصوصي راپور دا و چې په دې اختر کې هیڅ کوم امنیتي پیښه نه لرو، حتی وړه پیښه هم نه لرو. نو دا د خدای تعالی لوی احسان ده. هوایي ډګر له مسؤلینو سره مې رابطه وه، نو سره له دې چې اوس له بهر نه ځینې بهرني هوایي شرکتونه هم پروازونه لري، خو بیا هم په تیارو کې ټیکټ ډېر په تکلیف پیدا کېدو. په زرګونو بلکې په لسهاوو زره مسافر هیوادوال په دې اختر کې کورو ته راغلو. دا خپله د اطمینان نښه ده، دا خپله په دې نظام باندې د اعتماد نښه ده. له دې نه علاوه تاسو ولیدل چې له وړکي اختر نه را دې خواته تر لوی اختر پورې کابل د ډېرو زیاتو بهرنیو میلمنو کوربه و. د مختلفو هیوادو د بیلابیلو هیوادو او لویو سازمانو هیاتونه راغلو، په مختلفو برخو کې مجالس درلودل. دا ټول د دې څرګندوینه کوي چې افغانستان اوس له نړۍ سره د تعامل په برخه کې ډېر وړاندې تللی الحمدلله. همچنان در روزهای آینده مجلس دوحه دایر میشه و امارت اسلامی افغانستان را رسما دعوت داده که در این مجلس شرکت بکنه. یه هم دلالت به این میکنه که امارت اسلامی افغانستان اهمیت و حیثیتی که داره جهانیان روز به روز او را درک میکنه و همچنان مثل که با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه تعلقات خوبی داریم، همچنان با کشورهای غربی با اروپایی و با امریکا هم همینطور تعلقات مثبت می‌خواهیم. در داخل کشور الحمدلله در پالوی امنیت امسال پروژه های خیلی خوب آغاز شده و آغاز می شود. درباره کار و خدمت برای مردم فرصت های خیلی خوب آماده شده الحمدلله. الله تعالی مهربان ده چې نور هم خشي. مسئولینو د اسلامي امارت د وزیرانو بیلابیلو هیوادو ته سفرونه دا ټول د ښکارندویي کوي چې نور دا درک سوي، دا منل سوي چې د افغانستان موجوده حکومت دا په همدې هیواد باندې واحد مسلط حکومت ده، ولس یې تر شا ولاړ ده او دنیا کا تعامل کوي له همدې نظام سره به کوي. هغه تشویشونه یا هغه امیدونه چې د دې نظام دښمنانو درلودل هغه نور ورځ په ورځ له خاورو سره خاورې کېږي او نه په داخل کې او نه له هیواد نه بهر داسې کوم تشویش لیدل کېږي چې هغه د دښمنانو ته امید ورکړي. نظام ستنې ورځ په ورځ ټینګېږي. تر ټولو لوی خبره د خوشحالي خبره هغه د افغانانو د وحدت خبره ده، هغه د یو له بل سره د ملګرتیا خبره ده، هغه د نظام شاته د درېدو خبره ده او هغه په ټول هیواد کې هر نوع اختلاف او تعصب او سمپرستی او تنظیم پرستی او قوم پرستی لمنځه تلل دي چې دا د آینده افغانستان لپاره موږ تاسو ته ډیر خزیره راکړي. الله تعالی دې د بهرنیو چارو وزارت ټولو کارکونکو ته، رئیس صاحبانو ته،
رهبری ته او ټولو کارمندانو ته توفیق ورنصیب کړي چې لکه څنګه چې په تیرو څه کم 3 کلو کې خدمتونه کړي دي او په ټولو برخو کې ښه نمایندګي کړې ده د راتلونکي دپاره همدغسې په اخلاص یو د بل په څنګ کې په ښه ورورۍ صمیمیت د همکارۍ په روحیه باندې کار وکړي زه امیدوار یم چې انشاءالله تعالی د تاسو کوششونه هغه به حتما نور هم رنګ راوړي لکه نن چې موږ تاسو وینو چې د نړۍ له زیاتو هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لرو ډیپلوماټیکې اړیکې لرو تجارتي اړیکې لرو سیاسي اړیکې لرو الله تعالی دې راتلونکي کې هم د موږ تاسو ډېرې کامیابۍ نصیب کړي او الله تعالی دې دغسې د بېغمۍ اخترونه لکه اوس لوی اختر په بېغمۍ او په خوشحالۍ کې تیر سو الله تعالی دې موږ تاسو نورې بریاوې هم نصیب کړي بیا مو اختر مبارک سه الله تعالی ټول عبادتونه قبول کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين